अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बिरयानी जोड़ो लपاره مونږ 1 किलो چرګ وروړو، نیم किलो टमाटर هم وروړه، نیم किलो الوګان هم وروړه او نیم किलो پیاز هم وروړه او کیلو روجي هم وروړي. هغه هم په اوبو کې واچولې او 1 غنټه پهله مونږ دا خشکې کړې وې. مونږ اوس چوله آن کا، اوس به په دې باندې پاسه کړو کړیچي کې به مونږ یو په غوړي واچو، غوړي مو واچول. دا به اوس چې تر څو پورې چې دا اوس ګرم شي بیا به پکې پیاز واچو. اوس به پکې مونږ پیاز واچو په درمیانه فوج به سرو کړو چې دا سور شي. بیا به 5 منټو لپاره اوس بیا 5 منټو نه بعد ملاویږي. اوس دا په جوسر باندې وهو. وشو په بریانۍ کې چې موږ د کومې مسالې پکار دي نو یې کې سور مرچکې 1 چمچه، 1 چمچه زیره، 2 چمچې بریاني مساله چې کومه ډېره ضروري ده، او 1 چمچ دڼیا او 1 چمچ کورکمان او اوږه او ادرک ټکېدلې او ګرمه مساله 2 چمچې. دا موږ ته پکې په دې کې پکار دي. زمونږ اوس سور شوی دی، دې کې به اوس مونږ اوږه ادرک نیم منټ سور کړو، بیا نیم منټ بعد ملاویږو. دې طرف ته مونږ اوبه ویشېدلي، اوبه هم کېښلي دي وروجو لپاره. په دې کې به مونږ اوبه اچو چې کله دا وویشي. اوږه ادرک سره شو، اوس به پکې مونږ جوسر شوی ټماټر واچو. پنځه منټه بعد ملاویږو چې ټماټر پکې خپل رنګ را پرېږدي، بیا ملاویږو 5 منټه بعد. ټماټر زمونږ سره شو، رنګ یې را پرېښود او بیا پاسه چې کوم چرګ دی هغه بیا واچو. چرګ به پوره واچو. دا مونږ یو چرګ وروړو او بیا لړو او 15 منټو لپاره پرې سر کېږو چې مسالې پرې واچو. اوس به مونږ بیا 15 منټ بعد د دې نه بعد سړېږي. اوس کورکمان هم واچول، دې نه بعد به ګرمه مساله واچو، دې نه بعد به دڼیا واچو وچه، دې نه بعد به زیره واچو او هغې نه بعد به بیا سور مرچکې واچو. خو دا سور مرچکې د ستاسو خپل خوښې مطابق اچولی شئ. 2 چمچې مالګه پکې اوس واچو، د خپلې خوښې مطابق واچوئ څومره تاسو کولی شئ. مونږ لږه کمه واچوله. الوګان هم پکې واچو. اوس هر څه په یو ترتیب سره واچو. دا به اوس مونږ ولړو. لړلو نه بعد په دې سرې کړي. سر به پرې اوس کېږو د 15 منټو لپاره او اور به نري کړو. اور به دارنګې نري پرېږدو. د روجو لپاره د اوبه ویشي دي، دې کې بس مونږ 1 چمچه مالګه واچو. مونږ چې کومې روجې خشکې کړې هغه به اوس په دې خشکېدلو اوبو کې واچو. ورو ورو به پکې واچو. روجې وویشې دي، اوس به دا مونږ په چاڼ کې راواړو. چاڼ کې یې راواړو دارنګې. دا روجې به مونږ دومره پخه کړو چې د دې 3 حصې پخې او 1 کچۍ هغه بیا په چرګ ترکارۍ کې خپله پخه شي. 15 منټ پوره شو، ساعت یې اخوا کړو. واه وګورئ، سبحان الله سبحان الله ماشاءالله. چرګ زمونږ اوس بیخي تیار دی. دا اوس مونږ په دم باندې ږدو. روجو کې بیا اوس اچوو، خو بیا یې په دم باندې کېږدو.
همدغه چرګ ترکارۍ نه ولې غوړي دې پتیلې کې واچوئ چې لاندې روجي نه خلي او غور به دارنګې نرۍ پرېږدئ. نرۍ به یې ځکه پرېږدئ چې دا موږ دم باندې ږدو. اوس به یو سکیپ روجي واچو. اوس به په یو سټیپ چرګ واچو. د دې دپاسه به اوس لږ لیمبو کېږدو. بیا پې روجي واچو. یو سټیپ هم چرګ بیا واچولو. پاسه به بیا روجي واچو. دا د روجو کلر دی موږ په اوبو کې واچولو. دا پې اوس واچو. دڼیا پې اوس واچو خپلې خوښې مطابق که نه چې یو مې صحیح ده. اوس به پې سرو کېږدو 5 منټو دپاره. زمونږ بریاني تیاره شوه. اوس به یې راواچو. اوس یې بوزنې چکړې سرې وخورئ، خپلې مو خورئ، په خپل خلکو خپل وړو باندې وخورئ، په ګاونډیانو باندې وخورئ، په مېلمنو باندې وخورئ.